تند د هوس ماته کې څوک په وړو جنو نو دا بیا سریام سنګسارول دي چې کونډې پکې خرڅ کړي خپل عزت خپل ماشومان نو ځان له یو عمر بیا خوښول دي حجره جومات چې بیلې په اغیارو په یهودو په داسې پارلیمنټ را چورلیدل دي چې چرته شریعت جنونیت ګڼلی کېږي نو هلته یو خالد را پاسول دي چې غرونه پکې سرو سپینو نه ډک دي او د بل دي خپل حق د بل په زور را شو کول دي ژوند قیمتي دی که یم زه قیمتي دې سوال مې وخوړو مازغه قیمتي زړه مې پې موله بې قدره به شي ما ته خو ښکاري ستا باڼه قیمتي او بسره یو بل مو څه داسې خوښو هغې ویل ته ما ویل ته قیمتي د بسر صاحب په دې شعرونو باندې حضرت جمال صاحب له بلنه ورکوم چې څه شعرونه را سره خپل شریک کړي زړه مې ورته ستړی شو دا اوس هم نه مني بسر صاحب چې زړه مې ورته ستړی شو دا اوس هم نه مني دا بعضې خلک زما اوس هم نه مني هغوی زمونږ د زړونو په سرونو چړی راخ کې هغوی زمونږ د زړونو په سرونو چړی راخ کې هغوی زمونږ د زړونو درزا اوس هم نه مني او یو شیخ ورته په مینه کې له خپله سره تیر شه بل شیخ د محبت انتها اوس هم نه مني او چې تا پکې خالونه لکه ستوري په مخ کېښول بسر صاحب چې تا پکې خالونه لکه ستوري په مخ کېښول نو دغه آینه به لا ستا اوس هم نه مني او دې پیغلې په خپل جسم د هر چا سترګې خوږې کړې خو خلک یې مستي او ګډا اوس هم نه مني دې پیغلې په خپل جسم د هر چا سترګې خوږې کړې خو خلک یې مستی او ګډا اوس هم نه مني قربان په سپین جمال یې ولې تورې نورې وکړې پښتون توره بلا خوري بلا اوس هم نه مني ما چېرې ستا له انتظاره بل څه کړی نه دي او ما د ژوندون په لویه لاره بل څه کړی نه دي او که د جانان په محبت مې بخي ومې بخا نور ګورې ما پروردګاره بل څه کړی نه دي د حضرت جمال صاحب په شعرونو احمدشاه صاحب له دعوت ورکوم چې خپل شعرونه سره شریک کړي بسر صاحب یو څو شعرونه دي دا چې حق سره په جنګ یم په وجدان کې دا چې حق سره په جنګ یم په وجدان کې لکه خوره را دوړېږم په باران کې او مونږ چې هر چا پورې څومره خواري وکړو فرښته شي رانه کیني په اسمان کې مونږ چې هر چا پورې څومره خواري وکړو فرښته شي رانه کیني په اسمان کې او ما خوبونه خرڅول په دغه ښار کې ما راوړي او ما ایښي میدان کې ښکاري جوړ ما څه بې عنوانه زندګي تېره کړه او ځکه مې ډکه د ارمانه زندګي تېره کړه حیران چې راته ګورې ما جوړ نه پېژنې ته څه ما بغیر له تا نه زندګي تېره کړه او چې ستاسو کړې سېزلې تاسو مړه وئ جوړې تاسو بغیر له تیر کمانه زندګي تېره کړه او چې زه د ستا سوري ته سوځم ته زما سوري ته مونږ لمبو کې جوړ جانانه زندګي تېره کړه نورالبصر بصر صاحب له په خپلو شعرونو دعوت ورکوم بصر صاحب څه شعرونه را سره شریک کړي ډېره مننه نعیم صاحب جمال صاحب مشر ناست دی او احمد شاه احمد دا هر څه په دې هر څه کې شاربل دي او که نه دي ثواب ګناه په یو تله تلل دي او که نه دي چې غل پکې بادشاه شي او قاضي پکې دلال په داسې نظام ګوتې ښودل دي او که نه دي چې واک د چا په لاس کې شي هغه شي شرمخان په داسې لیوه داړې ماتول دي او که نه دي چې ځان ته محافظ وی ولوټي کاروان نو دا خلک د خپې ځوړندول دي چې تند د هوس ماته کې څوک په وړو جنو نو دا بیا سریام سنګسارول دي چې کونډې پکې خرڅ کړي خپل عزت خپل ماشومان نو ځان له یو عمر بیا خوښول دي حجره جومات چې بیلې په اغیارو په یهودو په داسې پارلیمنټ را چورلیدل دي چې چرته شریعت جنونیت ګڼلی کېږي
نو هلته یو خالد را پاسول دي او کنه دي کنه دي ډېر ښه بسر صاحب چې غرونه پکې سرو سپینو نه ډک دي او د بل دي خپل حق د بل په زور را شو کول دي عزت ته چې د خویندو میندو هر وخت خطر وي خطر ته په ګډا غاړې وتل دي شادو چې د حقوقو پکې مفتو کې ګډېږي نو دغه مداري نه ځان ساتل دي او کنه دي دا بیا وای شادو چې د حقوقو پکې مفتو کې ګډېږي نو دغه مداري نه ځان ساتل دي او کنه دي د ملک په وسایلو چې سودا کوي دا څوک دي دا خلک د ډیران نه راویستل دي او کنه دي چې ځوان پکې بیکار شي او روزګار د لړم سترګې یو نوی انقلاب پورته کول دي او کنه دي چې ته لنډوي او قرض دی اخلي حکمران نو بیا په دې خاین پوزه راښکل دي او کنه دي رشوت او سود چې عام شي زناګانې ګناه نه وي د خدای جنگ ته دا ځان تیارول دي او کنه دي او ذهنونو ته تالې چې وي د جبر لګېدلې تالې د غلامۍ راکول دي او کنه دي او سادي چې ګونګې وي او لقمان پکې اسیر شاعر ستا بیا چې ویدل دي او کنه دي او مولا چې د فرقو په بلاګانو کې راګیر وي وحدت بیا جماعتونو ته راوړل دي او کنه دي کنه دي ما ډېر ښه شعر دی یار مولا چې د فرقو په بلاګانو کې راګیر وي وحدت بیا جماعتونو ته راوړل دي او کنه دي او بسره د جعلي فتنې په هر ځای کې موجود دي پاسو کنه مهدي ته دې کتل دي او کنه دي جمال صاحب تاسو ته هم ډاري چې هسې بس مو د یو چا سره خواري کړې ده او مونږ د بېننګو سره ټول عمر یاري کړې ده هسې بس مو د یو چا سره خواري کړې ده مونږ د بېننګو سره ټول عمر یاري کړې او هغه خلک چې بې نسله و که مسلو ټول مونږ د هغو په سره د مینې جواري کړې ده د مصرو بولي ولګېدلې په چا ما د یوسف غونته د چا خریداري کړې ده او چې زمونږ په سر او مال باندې سرپنه کوله مونږ د هغو سره همیش وفاداري کړې ده چې زمونږ په سر او مال باندې سرپنه کوله مونږ د هغو سره همیش وفاداري کړې ده او خلکو خالي کور له بلا بلا سړي ساتلي بسر صاحب مونږ په خپل کور کې د خپل سر څوکیداري کړې ده خلکو خالی کور له بلا بلا سړي ساتلي مونږ په خپل کور کې د خپل سر څوکیداري کړې ده او دی واکدارانو خو خرڅ کړي په ډالرو خلک دی واکدارانو خو خرڅ کړي په ډالرو خلک دوی د پښتون په سر همیش دکانداري کړې ده دی واکدارانو خو خرڅ کړي په ډالرو خلک دوی د پښتون په سر همیش دکانداري کړې ده او دا به ضرور کېده هیون به جړېدم ضروري ما د یو چا د جړګي هم دلزاري کړې ده هسې بس مو د یو چا سره خواري کړې ده مونږ د بېننګو سره ټول عمر یاري کړې ده